یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما سره لږه د غوږونو مسله ده او دغه شعرونه غوښتنه دغه کړې وه انور خیال نو هغه ته دې ډالۍ وي چې وایي یار له وخپې ونیسم خدای ته به جولۍ ونیسم خو که لالی لاړو نو ځان به د مرۍ ونیسم د خپل ارمان د جنازې کټ به په شا واخلمه په ډکو سترګو به بازو ستا د ډولۍ ونیسم منتشر شوی یم د درد په پته نه پوهېږم سړی کې مې زړه وکي په لاسو ککرۍ ونیسم او چې احساس نه لري هر څه ورته په خوله وایمه داسې یاران خو به زه ځان له بدیاړۍ ونیسم او زه به تر کومې تا د تلو منع کوم لاليه زه به تر څو پورې دا میخه د لکۍ ونیسم او زما قسمت لکه په دشته باندې ولړې وه اسماره زه به دې د کوم طرف سیلۍ ونیسم مننه د درمان لاله او د لیاقت بھائی چې بار بار دلته دا محفل را جوړوي او بیا موږ له دومره په درناوي باندې بلنه راکوي نو ډېره زیاته مننه د خبرو چل خو نه راځي خو شعرونه ویمه لاله یو دو شعرونه دي داسې وایي دا نه د دوایې نه د ساختونو مسله ده دا نه د دوایې نه د ساختونو مسله ده زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده دا نه د دوایې نه د ساختونو مسله ده زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما سره لږه د غوږونو مسله ده یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما سره لږه د غوږونو مسله ده او دغه غزل دی لاله وایي ستا خاطرو ګنې یار مناسب نو ستا خاطرو ګنې یار مناسب نو مونږ د دومره انتظار مناسب نو منم ستا د محبت لایق ونو خو د داسې رټ انکار مناسب نو مونږ هغه خلک په سر باندې سواره کړل چې زمونږ د بیزار مناسب نه و قربان مونږ هغه خلک په سر باندې سواره کړل چې زمونږ د بیزار مناسب نه و او نرخزي به ترې نښه وي په کردار کې دا سرونه د دستار مناسب نه و زه منم چې سفر سخت و خو ستا داسې ستنېده په نیمه لار مناسب نه و او بېوسي د چا ځوانۍ ته چرته ګوري دا لاسونه خو د کار مناسب نه و مونږ هم ستا د یارانې امیدوارانو خو جوړ مونږ ستا د اظهار مناسب نه و او تللې خو هېڅ خفه نه یم چې لاړل ځینې خلک د اسمار مناسب نه و او دغه شعرونه غوښتنه دغه کړې وه انور خیال نو هغه ته دې ډالۍ وي چې وایي یار له وخپې ونیسم خدای ته به جولۍ ونیسم خو که لالی لاړو نو ځان به د مرۍ ونیسم د خپل ارمان د جنازې کټ به په شا واخلمه په ډکو سترګو به بازو ستا د ډولۍ ونیسم منتشر شوی یم د درد په پته نه پوهېږم سړی کې مې زړه وکي په لاسو ککرۍ ونیسم او چې احساس نه لري هر څه ورته په خوله وایمه داسې یاران خو به زه ځان له بدیاړۍ ونیسم او زه به تر کومې تا د تلو منع کوم لاليه زه به تر څو پورې دا میخه د لکۍ ونیسم او زما قسمت لکه په دشته باندې ولړې وه اسماره زه به دې د کوم طرف سیلۍ ونیسم او څه دغه شعرونه لاله وایي داسې په درد کې بې سکونه بې قراره به مرې که ته مین یې نو د چا له انتظاره به مرې او لاس مې ور وړاندې که ویل مې وایه څه به کېږي پالي ویل بې یاره وې داسې بې یاره به مرې او تر ډېرو ورځو په ماڼي ګناهګارېږي خلک ما در پخلا که ګنې داسې ګناهګاره به مرې او ای د ښایست په نشه مسته ای مغرور اشنا د خړو پړو مینانو له ازاره به مرې او زما اسماره لیونیه زه دې پېژنمه د چا دپاره یې ژوندی د چا دپاره به مرې او څه دغه شعرونه چې وایي دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وایي
داسې لالې خدای را کړی ګلاب څه ته وایي ته که ما چېرته تنهایۍ کې په ژړا وویني تا ته به وشي اندازه چې خراب څه ته وایي او در نږدې هم نه شو له ورایه نه مو وزنګوي داسې ځواني خدای درکړې شراب څه ته وایي او د سړي زړه سیزي سړي ته ډېر تکلیف رسوي بعضې خبرې داسې وي چې تیزاب څه ته وایي ما ورته وی چې څوک دې خوښ وي او تنها دې پرېږدي چا رانه کړی و تپوس چې عذاب څه ته وایي نن را سره چا د راتلو کلکه واده کړې ده زړه کې مې داسې ساز غږېږي رباب څه ته وایي او ځکه اسمار یمه دنیا له یمه تاله نه یم ما ته نامه وایه دا جي او جناب څه ته وایي په اخره کې فاروق فطرت د دغه شعرونو غوښتنه کړې وه نو فطرته ستا لپاره دغه شعرونه چې وایي ووایې په خپله جنازه کې څوک ګډ شوی دی مخ ته د ډولۍ د یار کوڅه کې څوک ګډ شوی دی چا زما په شان کلونه پس دیدن موندلی دی یار ته د خپل کور په دروازه کې څوک ګډ شوی دی او خواته د پانځې زاهده دو شریک قدمه دي وایې د جومات په احاطه کې څوک ګډ شوی دی او ما د یو زاهد د خپو پڼې نه جمله یوړلې یوه د شرابي د ویل یوه کې څوک ګډ شوی دی او ستا بې وفایۍ ته اسمار هوش کې تاویدی نه شو یاره ګنې داسې په نشه کې څوک ګډ شوی دی ډېره مننه قربان